وخیږو دا غره ته. نو له هغې خوا به بیا چې دا لمر لویږي د روژه مات وخت هر څه پاک صفا دي، ډېر خوند به کوي. لمر ته وګورئ چې ښایسته موسم یې جوړ کړی دی، ونه ښایسته معلومیږي دا غونډۍ. داسې ورته وګورئ نو مینه څونه ښایسته معلومیږي. سم غرو ته راغله. فکر کوم روژه ماتونه کوي وینې. د هغه نظاره مې در باندې لیدله ارمان چې د هغه ځای نه وای په دا مابینځ کې دا لمر لوېدو صحنه مې در باندې لیدله. نور نو ورته وګورئ عینو مین ته هسې ورته وګورئ غټ چوک هم در باندې وینم. د هغه غټ چوک دی د عینو مین هغه سیټه د هغه سپین جومات دی. روژه مې نه ده ماته کړې، چې یو شی راسره وای روژه به مې ماته کړې وای. سلامونه، ستړي مه سئ، روژه مو په خیر. نو بیا هم روژه او مازدیګر یو ګړی مخکې داسې خوندور باران وسو چې ما ځان ورته اماده کوی، هغه بس د پسرلي باران دی. نو بېرته ودرېدی. نو اوس راووتلمه، باران به دونه خوند نه وای کړی لکه دا اوس چې کومه صافه ښایسته هوا ده. نو روژه مات ته مو وخت کم پاته دی. نو لمر هم وینئ چې تقریبا بس په لوېدو دی. نو 15 دقیقې به روژه مات ته پاتې یي اذان ته. نو د هر څه یې مکمل داسې پرېولل پسرلی دی وینئ. نو زما غوښتله چې داسې د غره و خواته ولاړ سمه، خو وخت ډېر راسره کم دی. خیر ته ود روان یم. نو اوس داسې دي چې 5 بجې دي، 50 بالا. نو پاو بالا باندې اذان کېږي تقریبا. نو څونه وخت پاته دی؟ 25 منټه پاته دی تقریبا تر اذانه پورې. نو داسې به په موټر کې یو ځایه پورې په وخیږو دا غره ته. نو له هغې خوا به بیا چې دا لمر لویږي د روژه مات وخت هر څه پاک صفا دي، ډېر خوند به کوي. زویا دی خو ناشته کړې ده. نو اوس یې هلته روژه مات لپاره شیان میان پخېدله، پکوړي و دا شیان هغه یې وخوړله. نو زما خو ناسې هم روژه ده. دغه د مایانو فوارې ته راورسېدلم، هر څه داسې خوندور پاک صفا دي. دا هم د مایانو فواره. نو دغسې مستقیم اوړم د غره و خواته. داسې نه وي چې روژه مات پوره خراب شي دا د غره په شوق کې. ټول خلکو تلوار دی روان دي ځان رسوي. ما بیا نن په دا روژه مات باندې غره ته سودا سوله. پرون و کابل ورځ روژه مات خو مو د باندې وکړئ. یاره غره ته چې م زه ومه ولاړم سو لمر نسته په غره کې، موږ چې کوم فکر کړی دی وینې. که غره ته ولاړ سو نو وینې پر دې طرف باندې مکمل داسې دی چې دغه دی چې لمر لوېدلی دی. نو خوند به نه پر واخلو. داسې به یو دښتې مشتې ته ولاړ سو زه وم، او هلته چې هغه بل غونډۍ د هغې خواته به ولاړ سو. زویا څنګه دي، خوښه دې ده؟ ای ورځ چې مو اور پکښې بل کړی اوه. دلته چې مو یو ورځ اور بل کړی هغې غونډۍ ته به وخیږو. صحیح دی؟ لنډ هم ده، عینو مې هم تر معلومیږي، او دغه هم دی د غره خوند به هم ځینې واخلو. دا دې وکړي چې اوس د هغه لاره پیدا کړو. لمر ته وګورئ چې ښایسته موسم یې جوړ کړی دی. هسې به راوګرځېږو. هر څه وینې تک شنه سوي دي. دښتې شنې دي. دا بارانونه بیا داسې فایده ورته کوي لکه
انبار چې ورکوې. غواړم چې دغه مخامخ غونډۍ ته وخېجم، غر پر غونډۍ ودرېدی ښه. نو د روژې کار دی، غر پر غونډۍ ودرېدی. نو اول مې هدف دا و چې غره ته ولاړ سمه، نو هغه را باندې ناوخت هم دی، هغه دی تقریبا بالا 6 بجې دي، نو یو پاو پاته دی تقریبا. نو دغه غونډۍ ته به وخېجم، خدای دې وکړي چې اوس داسې لنډه لار پیدا دا هم صحیح دی. دلته خو پخوا زه راغلی یم لاره وله، خدای دې وکړي چې اوس هم لاره یي. پر دې لار موږ ځکه نسو ختلی چې دا لاره خرابه ده، دا داسې ده غټ موټر لاره ده، نو پر بله خوا بیا لار پیدا کوو. لمر بیخي ښایسته خوند کړی دی. دې لار سته، اوس مې تقریبا بالا لار پیدا کړې ده. وزویه دغه لاره یم پخوا خلاصه وله، خو اوس بنده ده. دلته یو لار لري، هغه یې خلاصه ده. یو ورځ که ستاسې د چا په یاد د شپې موږ راغلي وو دلته په هغه یخو شپو کې اور مو بل کړی و. بیا بغل کې ټوله ځنګل دی وینې، نو بیا په دوبي کې ښه خوند کوي. اوس لا یخ دی یو اندازه. اوس مې تقریبا لارې ته ځان برابر کړئ. ونه ښایسته معلومیږي، دا غونډۍ داسې لنده ده، یا نه به یې کړې ګوندې ښه چې دا لاره وچه وله. وچه شول، لمر وچه کړه، لمر وچه کړې ده. دی راورسېدم. داسې ورته وګورې یا څنګه موسم دی، خو وخت ډېر کوتاه دی، ډېر ناوخته وخت راغلو. یو ورځ موږ راغلي وو دلته، مو ماښام د شیدو میله وکړله او د اور میله مو وکړله. داسې ورته وګورئ ویو ته لاندې د لمر لوېدو وخت دی، لمر د کورو پر سرو دی. فکر کوم ځینې خلک دلته روژه ماتونه کوي، دغه موټر اوس را روان دی، راپورته سو. داسې ورته وګورئ نوم یې نه څومره ښایسته معلومیږي. خدای دې وکړي چې لمر راسه ونه لویږي او موږ وخېجو. دا باران بیخي ښایسته کړی دی دا ماحول. سم غرونه دي سم غرو ته راغلي. اخوا ښه ویو لري، دې خوا ته به ولاړ شو. که څه هم سنسیټ دې خوا ته دی وینې، خو ویو دا خوا لري. خلک ناست فکر کوم روژه مات کوي، روژه مات آماده کوي. دلته به یو ګړی ودرېږو، موږ خو هسې د روژه مات په پلان نه وي راغلي. موټران را روان دي، راځي خلک فکر کوم روژه ماتونه کوي وینې. نو د هغه نظاره مې در باندې لیدله، ارمان چې دغه ځای نه وای په دا مابینځ کې، دا لمر لوېدو صحنه مې در باندې لیدله. نور ورته وګورئ نومین ته، هسې ورته وګورئ. غټ چوک هم در باندې وینم، دغه غټ چوک دی، دا یې نوم یې هغه سیټه او هغه مسجد دی. اوس هم موږ یو څه وځنډېدلو چې یو څه وخت یې راغلي وای، ښه خوند یې کوی.
او دا هغه سپین جومات دی. لمر لویږي وینې په لوېدو دی، خو دې هغه غونډۍ بند کړی دی او دې خوا ته لاره هم ورته بنده ده چې په موټر کې ورسه. داسې ښایسته منظره دې لمر جوړه کړې ده، خو دا ده چې دا غونډۍ بنده کړې ده، نو دا نظاره زموږ څه پټه کړې ده. نور نو داسې چې ورته ګورې ډېر ښایسته خوند کوي، ښایسته منظره ده داسې. او یو طرف مکمل ځنګل دی وینې، او بل عموما داسې ده چې پسرلی دی ټوله ساحې داسې معلومیږي لکه چمنیان چې دي کرلي. دا ځایونه وینئ ټوله مکمل داسې معلومیږي لکه چمنۍ چې دي کرلي. ساحو ته وګوره دا ټوله دغسې خالي نمرې و دښتې دي، مګر داسې معلومیږي لکه چمن چې دي کرلي. کومه دا زموږ ور ذکرا وایي دا زموږ ور ده، موږ دلته ناست وو دغه ځای وجوی هغه زموږ ور هلته مو بل کړی و. هلته مو اور بل کړی و، اول مو هلته بل کړی و، بیا له هغه ځایه راغلو دلته. نو خلک روژه ماتونه هم برابروي. نو داسې دی چې وخت هم لږ پاته دی، ما په دې کې خو 6 بجې دي 7 بالا. نو زموږ کور اندازه ډېره لرې ده، نو نه پوهېږم چې اوس ماته هم نه معلومېږي داسې دقیق، خو هغه پای خواته ده. نو چې موږ ځان رسوو نو کیدای شي پر لارې اذان وسي. نو درځئ چې ځو له خیره سره، راځئ زویه مشارکت وکړو. ښه خبر ده، کنې چې دې خلکو ته مو ځان په دا روژه مات ور شریک کړی وای، انداز به مو سره وړی وای چې ورور یو 100 200 به درکړو، مقصد موږ د سره شریک کړو په روژه مات. څنګه زویه دا خلکو ته مې ویلي وای چې موږ په روژه مات در شریک کړو، پیسې به درکړو. یا افغانان داسې خلک نه دي نو چې دغه یې اوس دلته ورته ودرېږي مشکل نشته وای، خدای دې راوله. خو داسې دی چې موږ به ځان ورسوو. ښه خبره ده، زما سره ماشومان هم راسره دي. نو هغه دغسې راغی، خالي پر هغو هم ناوخته و دا ځایه کتی. نوشي جان نوشي جان روژه ماتونه وکئ. لار هم له دې خوا څه سره خرابه ده، دې خوا ته وګورئ مکمل تک شین کوړم دی نه دی. یو څو ورځې له مخکې به ما تاسې ته ویله ما پسرلی دی، نو ټوله ساحه داسې د پسرلي په رقم ده، داسې ورته وګورئ داسې شنه لمبه کوي دا هره خوا. د دې خوا شوه کېږو دا ویو به در باندې ووینم. نو بجې 11 بالا دي، پرون خې پر پاو بالا اذان وکئ، نو نن نه یم خبر. نو دا هم والا په دې ارزي سړی یو روژه مات راشي دلته روژه مات وکړي. هر وخت به دا لاندې ساحه هم خوند نه کوي، یو وخت باید لوړ یې ترینو ویني. ما ته خو داسې معلومېږي 6 بجې دي 12 بالا لکه د اذانو غږ چې راپورته سو وینې. دا نن څه کانه راباندې وسوه زویه، شی هم نسته راسره. تا خو لا اوس مخکې پراټې وخوړې، ښه داسې نن دې روژه نه ده وزویه. زه به څه کومه، زما کار خراب دی. خیر دا رقم روژې نو پر موږ ډېرې راغلي دي په مسافرۍ کې، دا پر لارې اذان راباندې سوی، پر لارې روژه مات کړی. نو اوس دا څه وخت کېږي موږ له دې شیانو سره ناولده یو. نو هغه دی وینې راتاسولمه د غونډۍ څه. نو تر هغو راسره ملګري اوسئ چې پر موږ اذان کېږي که یا کور ته ځان رسوو. فکر نه کوم چې ځان دې ورسوو، ځکه ډېره لار راته پاته ده. لمر وینئ چې هېڅ شی هم نشته بالا، مازې هغه شغلې یې پاته دي. زه پر داسې لار راغلمه چې هغه بنده ده. بابا ور پرېږدې کو دا ډېر چې تلوار کویم بیا د سړي کار خراب شي نه دی. که را ور پرې کوې یا ولې ور پرې کوې، ژر غیر قانوني کار مه کوه. دا بلاکونه جوړېږي دلته، نو دا لاره یې مخ ته بنده کړې ده. زه هم په دا تلواري کې راغلم ورته ودرېدم. نو نه پوهېږم زما خو اذانونه تر غوږو دي چې په دې مسجد کې ولې نه کېږي. مخامخ بل مسجد دی. وسو ما په نظر خو 100% اذانونه اوس ځکه زه یې اورم، زویان واورېدل. نو دا مخامخ مسجد دی، ورسېږم د دې اذان به ته یې صحیح واورئ.
دغه ده روژه مې نه ده ماته کړې چې یو شی راسره وای روژه به مې ماته کړې وای اوبه نشته په موټر کې زویه راکه اوبه راکه چې روژه په ماته کړه را خلاصه که زویه پټرول پمپ کې راووتلم دا روژه به ماته کړم اذان خو وسو بالا ځم لنډ یم کور ته الحمدلله بس نو ځم روان یم کور ته له خیره سره تاسو چې هر ځای یاست ښه وخت ولرئ نو موږ خو روژه مات پر لارې سو نن نو بیا به بیا خبرې کوو تر بیا ښه وخت د الله په امان